بسم الله الرحمن الرحیم. ویلکم ټو هوم بایولوژي د کلاس 12 بایولوژي دا او چپټر نمبر 1 دی. په دې کې موږ یو ټاپک پاتې کړی او ټي بي. نو ټي بي چې دی د موږ ټیوبرکلوسس وایو په شارټ کټ چې کله موږ دا لیکو نو موږ لیکو ټي او بي. نو ټي او بي موږ په شارټ کټ کې وایو ټي بي ته. دا بیماری چې د ماشومانو د هم راځي، ځوانانو د هم راځي، بوډاګانو د هم راځي. نو دا بیماری چې دا څنګه ده، د دې علامات څه دي، د دې علاج څه دی، د دې موږ ځان څنګه ساتو، نو دا په دې ټاپک کې چې دی زه تاسو ته کلیر کوم. نو bacterial infection that attack on lungs first. دا بیماری یاد ساته چې دا د بکټیریا د وجې نه چې دی لګي، د وایرس نه لګي. ټي بي بیماری یاد ساته چې دا د بکټیریا د وجې نه لګي، او کله چې دا بکټیریا زموږ جسم ته لاړ شي نو زموږ په جسم کې آزاد چې هغه د موږ لنګز وایو دا باغې باندې اٹیک کوي. چې کله دا لنګز باندې اٹیک وکړي نو لنګز ته چې د اکسیجن ځي، نو چې کله بیا اکسیجن ځي نو هلته کې دا بکټیریا چې دی پراته وي په هغې باندې اټیک کړی، نو مسله چې دا بیا راځي اکسیجن فلو چې ده نو هغه په لنګز کې بیا چې دی مشکله شي. افیکټ بونز، کډنیز اینډ لنګز. خو عام طور چې دا زمونږ کم سیزونه چې دي هغه افیکټ کوي، نو باقي زمونږ ګردې دي، زمونږ بونز دي او زمونږ لنګز دي. نو دا درې سیزونه چې دي دا مینلی د دې ټي بي د وجې نه چې دی نو هغه افیکټ کېږي. This TB is caused by rod-shaped bacterium called Mycobacterium tuberculosis. نو دا بیماری چې د کم بکټیریا د وجې نه لګي نو هغه بکټیریا چې د هغې شکل د راډ په شان دي او دغه بکټیریم نوم دی، یعنی دغه بکټیریا د کومې د وجې چې دا بیماری لګي نو هغې ته موږ مایکوبیکټیریم ټیوبرکلوسس چې دی هغه ته موږ وایو. په دې کې ګران چې دی څه نشته، نو دا یې لږ شان دی چې دی وضاحت وکړو. و سیمټمز چې کله ټي بي بیماری راشي نو هغې علامات چې دي نو څه دي، سیمټم یې څه دي. فیټیک، چې کله دا بیماری راشي سړی به ستړی ځکه چې کله دا بکټیریا راشي په لنګز باندې اټیک وکړي، اکسیجن د ځای نه میلاویږي، د هغې سره زموږ ساه چې دی لنډ لنډ کېږي، نو د هغې د وجې انسان چې دی ستړی کېږي. چیلز تبه پرې راځي، یخه تبه، فیور عامه تبه پرې راځي، ویټ لاس وزن یې کمیږي، لاس اف اپیټایټ لوږه چې دی هغې ورکېږي، شارټنس ان بریدینګ او ساه چې دی لنډ لنډ کېږي، او انفیټیګ او ستړیوالی چې دی دا ما ووایي ځکه چې د شارټنس بریدینګ د وجې نه چې دی بیا ستړیوالی چې دی نه هغه راځي، ځکه چې دا بیماری چې دا شپږ اووه میاشتې چې دی دا یي نو د هغې د وجې نه انسان چې دی دا ډېر زیات کمزوری کوي، نو د هغې د وجې نه دا علامات چې دی راښکاره کېږي. ټرانسمیشن دا د یو انسان نه بل انسان ته څنګه پاس کېږي. ټي بي کین بی ټرانسمیټډ فرام پرسن ټو پرسن بای سنیزینګ، کفینګ اینډ سپیکینګ بای ډراپلیټس. اوس دا بیماری د یو انسان نه بل انسان ته پاس کېږي ځکه چې دا بکټیریا چې کله د جسم نه وځي نو دا اووه ګنټې چې دی ژوند دی، نو د سړي نه بل سړي ته دا پاس کېږي. څنګه پاس کېږي؟ سنیزینګ، کله چې یو سړی پرنجې وکړي د هغه د پوزې نه سداري راوځي، یو بل سړی اکسیجن نه کاږي او دا د هغه جسم ته لاړ شي، نو دا بکټیریا د هغه جسم ته لاړ شي. کفینګ، په ټوخي باندې چې دی دا هم ټرانسفر کېږي، لکه زه ټوخی وکړم فرض کړئ انسان ته ټي بي دی هغه ټوخی وکړي د هغه د خولې نه ډراپلیټس لاړ په هوا کې شامل شو، بل سړی اکسیجن نه کاږو د هغه ته لاړو نو دا چې دی لګي. بیا سپیکینګ بای ډراپلیټ، او که اکثر چې دی تاسو لیدلي سړی خبرې کوي نو دا د خولې نه د اوبو قطرې چې دی دانګي، هغه چې بل انسان اکسیجن کې راکاږي نو هغه ته دا بکټیریا چې دی نو هغه ته پاس کېږي. نو دا ټرانسمیشن دی، دا یاد ساتئ چې یو انسان نه بل انسان ته دا بیماري چې دا پاس کېږي. دې کې د پرایمري ټي بي، کله چې ټي بي ولګي نو د هغې اولنی سټیج او دویمې سټیج. اولنی سټیج چې هغې ته موږ پرایمري ټي بي وایو. اټ ډز ناټ پروډیوس اني سپیشل سمپټم ایټ فرست سټیج. نو په اوله کې دا خپل علامات چې دی نښې په اوله کې د دې علامات چې دی هغه نه ظاهرېږي. بیا د سیکنډري ټي بي کله چې د دې لږ وخو شي نو اټیک ان لنګز دا په پېپړو باندې اټیک وکړي اینډ ډسټرای د هول بلډ ټیشو اینډ آلسو ډسټرای مینی ټیشوز ان د باډي تھرو بلډ سټریم. نو د دې کار دا چې دا کله په لنګز باندې اټیک وکړي نو ټیشوز چې دی هغې ته نقصان نه سي، او د ټیشو نه علاوه دا چې کله بیا بلډ سره شامل شي د بکټیریا، دا بکټیریا چې کله په بلډ کې شامل شي او بلډ سرکولیشن کوي نو دا تقریبا نیم اعضاء چې دی هغه د جسم خرابوي. ډایګنوزس د دې علاج څه دی؟ بای ټیوبرکلین سکین ټیسټینګ. د دې یو عام ټیسټ دا دی چې د کم یو بکټیریا چې دی هغه موږ راونیسو، هغه موږ د انسان سکین ته چې دی موږ انجکټ کو، که دغه بکټیریا پازیټیو ریاکشن وښیي په دې سکین باندې نو دې مطلب دا چې دې سړي ته چې دی ټي بي شته. نو دې ټیسټ ته موږ ټیوبرکلین سکین ټیسټینګ وایو. یو بکټیریا موږ راونیسو، انسان جسم ته هغه انجکټ کو، په د باندې پازیټیو ریاکشن وشو، نو دې مطلب دا دی چې د انسان ته ټي بي شته. by identifying bacteria in sputum، او کله انسان چې لاړې تو کې دا به لیبارټري کې ټیسټ کی په مایکروسکوپ باندې کده دا په دې لاړو کې بجراسیم یې مطلب دا دی چې دا بکټیریا شته. پریونشن علاج سره په صحیح طریقه باندې علاج سره او د انسان څنګه بچ کو ډرګ اینڈ وینټیلیشن سیستم، انسان چې د هوادار ځای کې کینی کوم دوړ چې نه هغه صفای او ګولې چې د استعمالي شپږ میاشتې دی علاج دی، که په شپږ میاشتو کې د یو ګولې غذا کړم د علاج دی به سره کیږي. نو دا و د ټي وي باره کې الیکشن د معلوماتو په شارټ کوېشن کې د راتلو چانس شته، که بیا هم په څه ټاپک باندې نه کلیر نو ماته کمنټ کې چې تاسو ویلی شئ، او ان شاء الله که به دې نوې پوهه دا به زه دوباره لیکچر اپلوډ کوم.
او نور ملګرو سره ضرور شیر کړئ. تھینک یو، ډیره مننه.